وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم. حاضرین کرام، اول خزا د څلورو امامزای د کشر او د مشر د علماء کرام د سپینږیري او د ترژیري او د ټولو ځوانونو د ټولو علاقې د خلکو د طرفه علي وزیر ته مبارکي ورکوي. خدای دې هر کلارو والا د تور تاګ د میر د دنبل ته پورا د باح د عزت د وفلوسی د خیر سبب د خدای وګرځي. محترمه توسته بهتره معلومه ده چې د میش په علاقه 15 ځل وشتله جنگ تر شوی دی. یې میش په انګور ډاکې د روس په مقابل کې دوه را بمباري شوی دي چې پاکه به انتها شهدا ور سره زخمیان په جوالي لګیدل شوی دي. خو میر زته کوم بیا غرات کړای دی واد روس ته پاکور باندې د پوسا شهیدون د پوسا زخمون د پوسا چې په جوالي لګولون دی یته غراتی کوم د سیو پر تابل چې کله د امریکا مقابله وروړله په دغه د نن ته په لګیدي په دغه د نن بمباري شوه په دغه په کوریا کې د نن فاوز تکلته او شهیدون شته ورته زخمیان شول شهیدون شول په مخبري کې داسې وکړه د دې 15 لاس په وجه شوی دي. خو بیا دغه ګراتی کوم او امریکا ته ولا ټوټه په شپتلات باندې کې د نن دابل بیا راځي. نن دا څه وبلا چې موږ په خپل احتجاج باندې لوستي دا موږ سیاسي جلسه نه دو دا واده څه وبلا کولي جلسه دو دا واده مطالبه جلسه دو دا د خلکو د فریاد جلسه دو دا خلک په مصیبت گرفتار دی دا خلک اوز نشي الوتا دا خلک د څه وبلا د خیر خبره نه ورکړي. نن زبور ریاستینا محکمه مرتبه د پرو د بری ریاست په مرتبه د نور د پرو دی او هغه ریاست چې د عوام سره محبت نن داس ریاستینا غلي دي چې عوام ته وړه توجه نه ورکوي. دا عوام نور فریاد لري دا عوام د ځان لري او عوام د سیو په نور په داخله کې چې دا مو عوام دي ولې د تکلیف رسوبه موږ وترس مطالبه جهت مطالبه دي په دا وترس مطالبه کې کا غیر قانوني دي کا غیر اسلامي دي کا غیر به قانوني دي کله کایلا بهار دي کله د اسلام لا بهار دي کله داسې وبره د ریاست په ضد باندې دي. روز شیده د کوم سره د مطالبه وکړو د کوم سره د مذاکرات وکړو د کوم فریاد وار واږي څلور مشتري د پړ دي د ابو سګنار واږي د څرګ ریاست د څرګ افسرون دي. محمود خان چغزای د پښتنو یو ستر مشر دی. محمود خان چغزای یو سیاسي لیډر دی د خپل ملک قوم د پورا دغه غرات یو ته چې احتجاج ته خپل په سپینا ژیرا راغی د خپل ملک فریاد ورو زور یې داس نه کښ مرته یو غټ سړی یو سیاسي لیډر یو خو یو راستلای سړی دا خوښه کړل چې دا د مقوم دی یمو اخري مار یمو اخري ژوند یمو اخري عزت یمو اخري دفن کول په خو راکوي هغه شنو په غابر سره اسلام آباد هم ور سره یا خلک ورغی دې فریاد ورو. علي وزیر دا د ایمنی بشر ټیک تو سابقا مې نه نن حاکم شو او دا ته پروم دي کریم خون بشر بیا ګلدین بشر بیا جلال بشر بیا میرزلام بشر بیا میرات خان بشر ا د پروم دي کګټلي په تاریخ کې د ژوند نه ختم کیږي مزای بشر اچيره بل تو ختم شوی دی او د پلور د لیکه غټل نه ختم کیږي د پلور د لیکه تاریخ نه ختم کیږي د پلور د لیکه عزت نه ختم کیږي. میر افسوس دا کی چې کسا دای نن روغای مش په دا خبره د دنه مشکور د دنه ډیره مننه کی چې دا د میر عام او فریاد د دورو د دونی ذات یو بلو د میر په ونه که قانون دی څلور وشتري د کیږي مناسب پداس وو چې دای وغلی و د خور سره د ملک سره دی چې غایز درمو ضرب د سپیژری د وډر غلی د شو په پورته پټی کې ځای ګرځي یمو ولا کایو سړای پکې سپیژری دی پراجی کانلا کشپو کو د پاندې کې چې کله په موږ د احتجاج تکلیف روای نن څوک سلام نه بده شي نن څوک فریاد نه وایي موږ دا چې وکړه چې وخت زک دی مجدو وخت دی تو وخت نه وخلو کني ډېر خبره په پزړه کې دا سیاسي
د پارټي احتجاج نه ده دا قومي احتجاج ده و تلس مطالبین مې لیکلې دي چې موږ راوستو کنار وایي مهرباني وکړه ریاست ته موږ سول دی چې موږ سره دښین ریاست ته موږ سول دی چې موږ فریاد اورو ریاست ته موږ سول دی چې موږ غام د زور غام شو موږ د شادګر نه موږ منګیر نه دی وروړي موږ د شکه نه دی وروړي موږ جنگ نه دا ورسره کړای موږ قانوني احتجاج نه اړوي دا سه بے انصاف او حکومتي راځي اوس د موافق دادای چې ته موږ مشاري کله امنه نه مشاري د مزای خان یې په شان نه پته شوی د موږ فریاد د موږ اووز د موږ تکلیف د موږ مصیبت دا د زور فرقه دا په خپل بزرګ ورنه دا فریاد پر ریاست ورسو دا فریاد د زور بلا او ان شاء الله دا در باندې یقین هداي دا په خدای باور هدو چې په وزیرستان د غرض کړی دی په پښتون د غرض کړی دی په اسلام د غرض کړی دی بدلون نه در باندې خو هغه حقونه د باندې وی نن په مشت تکلیف ته په سړک شپات راوي مصیبت گرفتاری یاره می سره دي کاروبار ختم دی هر څه ته پوښتنه دي دا د مش فریاد وښ د ګل فریاد وبلا ور ریاست ته ورسوه د مش ها وکا د مش تکلیف وکا د مش ابو دوار وا نور د وخت نو خلا واخر دعوانا وان الحمد لله رب العالمين